ساتي څکنه کی جاوی اسی یو خبر راته وکړه ظالم بچیا ته چا په دې پولیسو کې کړي خو ښکلی ما وزستانه خیمه تی ډس پوسکې تاسو ته ګورې دې ما ته چلونه کوي ظالمه په دې غنمو کې لټکومه او قرغان د باندې چړم سمچه ګورې صاحب ته د خیمه ګورې راځه پیشکې ته خو په ګپ هم نه پوهېږي مړه راځه ګپ مې لګوئ Oh no! خېټه کې مې درد دی نیکه خېټه کې مې درد دی ظالم بچیا نو ستا د مرغۍ غوندې ججوره یې ده او د دریو کسانو خوراک اخر ته وکړو نو خو داسې که یو کار وکړه هسې م څوک نشته خو د ما منې یو ډنګ چې وباسه به ځه که داسې زه ځمه داسې ښه ده به ځه بس مونږ ته بین جوړ نه کړې ځه خوا ده زه خو ستا لپاره پیتم تانګمه هشته جینۍ دلته ته څه کوې دې ګلونو کې نه ولاړې د شپول مږي په برغو کښېنې وایي ته نه یې چې شړشه موسا کوم پلار له اوس رمچې نګه خوښه یعنې تان مخ ته د خاورو لاندې کوم ګورې تا نه زار تا نه قربان په خبره پوهېږي نو ای واسکټیا لږ دې خوا راشه دا د شپول مږه راغلې ده او پازابول کوي اوس په دې خوښ شي صبر وکړه ښه ججورې ته د شپول دې مږې ته وګوره هسې پازابول کې چیړل کوي دا لا څنګه پولیس دی دا خو سم میرګاټې وي او دا راته ووایه چې هغه به ډاډه ولدادو سره شته که نه نه هغه هغلته دی نو بیا زما دا چنګله څنګه تنګې زما ډېره خوښه ده که دا خو زما د شپېتو کال داسې خوښه ده څنګه بچی ده چپ کېنږي نو ورته یو ډنګ نرکوم لزوم دی ګورې ته به زما څوک یې مړه دا خبرې شوې او دا چت خبرې کوم په دې ګوډه خپه ته ویم ځه ګورې نه ځمه دې خواشه لشمکې ویم ځه ګورې خیر دې نشته ګورې تا خیر نشته نه ځې نه ځه ګورې روپیوال شپېرې لزوم دی ګورې نه ځمه څه به همدکې بیانې ګورې نه ځمه نه ځې نه ځې نه بلبشې راپاڅه که نه څنګه مې د لاش پول مه ګوالې زوله مینه مې منې او که نه او د مینې زور مې منې وایي دا کم ګیسو دا څو ډکاسټک ګیسو خو چاته ونه وی ګورې دا خو صرف شروعاتو اوس ګوره چې څونه د لالې زومه ماله خو د پېټرول مخ وایي راځه دغې داسې کریم باله راوړم که نه چې داسې به د سپوږمۍ پاشه روشه اوس په پلار وریځم دا سر به دوه ډوله کې ګورې په پلار به هم د لږې سپرېږدم راځه ګورې راته وایم لکه روپۍ واچوي دې خوا راشه دا ډېر څوک ظالم بچیا سلنډر خلاص شو تا نه خو سم د بانک روپۍ چوکوي دا کوم ځای کې وچو دا هلته کې راځه چې وډوبې ظالم بچیا ټیسه شبه وایم زما غلور خو ډېر زیات ناوخته که دا ساګ به کله راوړي وایم بابا ښه بچې پیمپړک نه دی هغه اوس د ډېرو چیړلې ما دا ته پوهېږې ګوره چې چیړل نه کړي ګوره بیا به له ښه نه ووایم چا ولورې زما هغه 2 میله راواله بابا کالتوسو سره وایم کالتوس ورسره مه راله لورې تش ټوپک د هغه دپاره کافي دی ورشه اوس وګورې دې پیمپړک ته وګوره زما لور چیړي دا واله بابا راکړه یالله وایم ته کښېنه ته ګوره چې دې دله زه برابرومه که نه Udah apa itu mina mana itu kalau udah kanunnya gimana di udah ni dalam baju udah oh wala pa imandare kasam ko ba da pe marge udah marge gua di sunat masuk ke dara dala ki wala suri ka dara dama mucha wala suri itu suri mucha me gashte ada ko ba daga abe ma ku ba tada nda ko ba wala ki wata ai Wah, mas, ai! Iya, basa. Nu ben tatana ki wuru. Teke dinta petaka mate. Iya, na dinta ki. Ai! Awai semua. Rasa ka tani jama ke kasama. Oh, yo khabara ta ko ba. Ba la sule be ta jola kala. Ya ba khuda باور ka che dar zaba. Kho da. Puri ka khabar ta pera ka hi chui. ba da chal ko ba kada. به د کور نه یو 7000 روپۍ رااله به که نه په تاړه کې به څه خورمه به دغه خبره ټیک ده دا خبره ټیک ده موږ چې راوالي ته خو نه بوجو دیونه ټیک دي ته نه بوجو السلام علیکم سوپې ګل کاکا خبره وره زه خو تا پسې کور ته درتلمه ولې خیر شه یاره داسې کار دی که نه مشران وي
چې خو لور دې پیغله شي نو په وخت واده کا چې د نور خبرو نه سړی خلاص شي ستا څنګه خوښه ده؟ نو دا خبره خو مشرانو خو ټیک کړې چې چا خور لور وي پیغله شي نه پکار دی چې هغه ورکي او واده کي. نو ما ویم ستا لور پیغله شوې ده که نه نو که زما دې زوی له دې راکړه نو مې ډېره ښه خبره وشي زما ستا دوستي به پرې جوړه شي. نو وایم خبره خو ټیک ده که نه خو اسلام دام وایي چې کله خور لور ورکوې نو وي رښتې به ګورې نو چې زه خو ستا زوی وګورم که نه چې څنګه ځوان دی. ټیک شوه که نه زه تا سره دوکه خو نه کوم زویه دې خوښه دا زما زوی دی څومره ښکلی ته ورته وګوره شاهرخ خان یې زوی هم نه کېږي د ویښتو پورې ولا الله پاک حسن ورکړی داسې زومګي تا ته بیا نه میلاوېږي او سوچ پې وکړه داسې دی ولې وای دا ادمزاد دی که دیوزاد دی؟ تا خو داسې حیران شوې ته به دا ویې لکه چې ته غټې او دا وړوکې دا خبره نو کوې مطلب مې دا دی چې دا خپل ځان ته وګوره څونه سور سپین د ګروز په شان ځوان او دا کیرډي ته دې وګوره دا څه شی دی زه به دله خپله لور ورکوم. خبره ووره که نه دقه لیکه نه همدقه یو نیازبین زوی مې د دنیا ډاکټرانو ته مې وښو خو هغوی وایي چې د دوی نوم یخ شوی دی کوثر شوی دی نو چې زه وله څومره خوراکونه ورکوم یا پرېداره خوراکونه ده اوس وګوره ورته ده اوس څه دي او بیا هم دې یو ترقي نه کوي خو خیر ته دغه مه کوه دونه جایداد مې دی او دونه دولت را سره چې مړی ټول عمر به راته دعاګانې کې دا ولې ډېر راته خراب کوه د خدای بې انصافه زه به دله اوس خپله لور ورکومه چې په خادی کې لکه د اس تو راتو نه شو نو ماته ویل څه ګپ دی نه یعنې څنګه دې خو راشه ګوله راشه اوس به راته پته ولګي زما زویه پیمپړکه داسې کار یې که نه د خپلې ځوانۍ هغه دوړه ورته وباسه چې د سخر ترې پته ولګي ښه بس که نه نور څوک مونیسه مهرباني دا اوس وګوره اوس پکې سوی الله ووایم دا چې دی که نه دا رقاصه زما نه ده پکاره داسې دي وایم په ایماندارۍ کې وله ورکوم زما نر ځوان پکار دی لکه د غشي چې ځي راځي او د غشي داسې تېرېږي ما له ګروس پکار دی چې دشمن سره زما مقابله وکړي. خانو داسې کار دی یو خبره مې واوره اوس پرد کې دشمن ستا شاته را روان دی ستا اوږې لرو تا ته پته نشته دا زمري چې کوم دی دې اونو سره اوس ناست دی چې ده ته پته ولګي چې زما په سپر باندې دشمن راغی دې به لکه د غشي ستا اوږې ته به وخېږي او هغه دشمن دی نه دی کک په توره به دې سر ووایي راځه اوس به دې خوا دې به رامنډه ودرېږه بس ودرېږه دغه ته ودرېږه زویه زویه وښیه ورته خپلې ځوانۍ هغه طاقت اوس مې اوس یې منې کو نه ووایم په ایمان که بیا هم ومنم ته خو زما نه غوښه یوړه نه ورکوم وله لوره نه ورکوې وله ونه بیا واوره چغې مه وه چې زما زوی له نه ورکوې که نه نو زه هم پښتون یم په دې علاقه کې کو تا چاله ورکړه که نه نو زه پیشه او هغه کس پیشه راځه زویه زه به ګورم تا سره خدای دې تباه و برباد کماله خو دې غوښه یوړه مې ویم په ایمان چې سمندر ته به یې ګزاره کړم او دغې کربوړي له خو به یې ور نه کړمه زه سره سا کومه خو ما سره واده وکړه سړي پټه مړې سړي پټه مړې خدای تباه و برباد کړ ولې ماته بابا ګوري خبرې کوي نو انسان ته ګوره که نه ته خو دیوالونو ته ګوره نو زه چا ته ګورم دا ولې چرمخان خو نه انسانان دي ته ورته وګوره سردي سلام علیکم وعلیکم سلام سردي ما دا خبره کوله که نه چې داسې څه ایمرجنسي ده چې زما هغه زوی دوه ورځو شکو کرا نه دی کوم یو هغه پاکستاني شاهرخ خان و او مخه چې ام سي ایمرجنسي کار خو دی که نه داسې وی او خو څه ورونه چې نشته ته غلی شه خدای دې تباه و برباد کړه زما زوی روک شوی دی او ته هلکه ته ولې بابا خوا دې دا ولې څه دی یاره سرجي زه چې دا ډنګ اورم که نه نو بس زما بیخي دا رګونه الټه پولټه شي
چې دا ولې ها دا کې جوړ خانداني ډک دی مړه سرجي دا خبره پرېږده پخواني او خانداني پرېږدې زما رضوي په څه کې مور یې هلته جاړي ورپسې زما خو دغه یو زوی دی دا دوی مونږ څه خبره خو یو خبره شو هغه تلنډې خلاصو او مینه یې پخې ته مې ما ورته دنګ وباټه الا ورګه ښه زه به راباندې اوس بله درخواست ورکړم راکړه دا زه راباندې بله درخواست ورکوم ښه دا سره نه پرېږدم اوس دارې ځم څه کې راسره دا خدای ظالمه په درخواست مو وکړه بیا به ګل باندې کوشتي وایي ما ته څه په خوړو باندې ګل لګېدلې راته دې کې ښه نو بیا راځې ما سره شابه راځې چې نو کوم نه کړې په وادار کوم لګې شوي دي بازار ما ته څه پته لګي او به تا ته پته لګي ځې چې زه وبسې شابه کوم راځې چې وډو راځې لکه هغه سلانجم کوي وړی وډو که خوا دې خوا ګورئ ښه ډنګر مه ورکوه ظالم بچیه کوی ته مونږ دا سړی ښه نه دی نه جانه نو زه څوک یم ما زوی په دې بلد کړی که نه چې وده کېدم هم به ورته ماتاوه او چې ویښې کېدل هم به ورته ماتاوه مړه خو پاکستاني شاهرخ بل جوړ کړ ځان له کړی اره ورځه چې زه کټول چې ځان بل وګورم ولا دلته وګوره شابه ګوره خپل کار وکړه واو دا داسې پلارانو مخې که نه ما ته پته ده ته هم دنګنې شوې دی چې پیادار مې کړي زما مجبوري ده ما لکه دې خوا کار کوه کار نه کوې وای خدایا د دې ډله به څنګه دانګم یا الله مل مې شي وای وایم دا بله خپه به اوس څوک راله راړي راووړه کسبګرو خواته څونه نخرېرې په ما کولې اوس پرې زه خوښ شم دا خو هغه بیټو ماما دی تا خو وایي د کور ته د مو پیسې راوړم تا سرجي غوږ ماته کېره اوس او کنه دا دیګ مې دله پخ کړې دا الوا دیګ مې دله پخ کړې تاړې ته وړمه وایم زه ورګه دې کې اوس دې نه کډو ما اثر چرته پرېږدم تا خو زه سم شرمونې تاله لون نه درکړم دا خو د خدای تبو برباد کړي نو خو چې دغه غر ته زه شروع کړم داسې چلې سرجي داسې کوې تا نو خو ما د لوبه ښه نه ښکاري یاد راته تعالي ته مې وړو بس کنه تاسو به توده الوا خوړلې دا ما خو هم جوړ نه ډول میخې به کاټولې هله سرجي دا دیګ خو لګي پکې بادام ګورم چې بادام نه جوړې کړو حکومت په خدای باور وکړ څه مې جوړې مې کنه یخېږي د الوا ته نه یخېږي وګوره Oh no!